انزه د مسائلو د شروع کولو نه مخکې د اذان او د اقامت مسله بیانېږي. وجه دا ده چې په اذان سره اعلان د دې خبرې کیږي چې د مانځه وخت داخل شو، او په اقامت سره اعلان د دې خبرې کیږي چې مونځ ودرېدو او مونځ د قایمېدو ټیم دی. پای کې موږ ډېرې مسلې بیان کړې وې او ډېرې پاتې دي، نو د الله په توفیق سره به نن دغه پاتې مسایل بیانو. حدیث موږ ذکر کړی د انس بن مالک رضی الله عنه، پای کې خبره روانه وه چې امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامه. بلال رضی الله عنه ته امر کړی شو چې اذان به جفت کوي او اقامت به طاق کوي. چا ورته امر کړی؟ امر ورته کړی شي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته امر کړی. حکمت څه دی؟ هغه حکمت ته بیان کړو. یعنی ولې اذان چې دی هغه جفت دی او ولې اقامت چې دی هغه طاق عدد کې دی؟ وجه دا ده چې په هغې کې اعلان، اذان کې اعلان عامو خلکو ته دی چې د مانځه وخت داخل شوی دی، نو مناسب دا دی چې یو جمله دوه پیرې وویلی شي. هر چې اقامت دی نو هغه خو د جومات کې دننه کسانو دپاره دی، صرف هغوی ته د دې خبرې اعلان کول دي چې د مانځه د ودرېدو وخت شو، نو په هغې کې طاق عدد مناسب دی، دو جملو ویلو ته ضرورت نشته. خو که دلته اوس یو څوک سوال وکړي، یو اعتراض کیدی شي چې طاق عدد خو یو دی، درې دي، پنځه دي، او په اذان د اقامت په اوله کې الله اکبر الله اکبر دوه پیرې ویلی کېږي، بیا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة دوه پیرې ویلی کېږي، بیا الله اکبر الله اکبر دوه پیرې ویلی کېږي. نو دا څنګه طاق شو؟ نو جواب د دې دا دی چې معنی دلته دا نه ده چې هره جمله دې طاق شي، خو غالبا جملې دې طاق عدد کې شي غالبا. نو اوس ته اقامت ته وګوره، غالبا جملې یو پیر دي، او اذان له راشه نو هره جمله دوه پیرې ده، خو هغې کې یو جمله طاق عدد کې ده، کومه؟ لا اله الا الله. خو غالبا هلته جفت دی، غالبا چې کومې جملې دي هغه جفت دي. نو خبره د غالبا روانه ده، دا نه چې هره جمله دې طاق شي او هره جمله دې هغه جفت شي. په دې خبره ځان پوه